او راغلی ختمې د جانان دي او سی درته لیکلي دي او خورې شرمېږم درته نه وایم خالونه روپۍ زر دي او راغلی ختمې د جانان دي سی درته لیکلي دي یو خو زمونږ د مالي مړه ټولې ورځ بس خوشې ګرځي هلکه خو راشه غوندې دا بوټي موټي خو سیټ که ټول بوټي خراب شو او کله الله ته مې پته ولګېده نو زه هم چې سرمن به دې په ناسته وباسي هره خو دې په ولاړه وباسي خو او راغلې ختمې د جانان دي او سی درته لیکلي دي څه به یې لیکلي نو ستا پکې څه کار دی یو خو هر وخت به څه پکې لیکلي دي او څه پکې لیکلي خو څه به پکې لیکلي که نه مړ یو خدای لالا نه مې تنګ شو هر ټایم بازار ته لاړ شه هر ټایم بازار ته لاړ شه یلکه دا خو جانانې دي صبر وکړه زه به دې بازار ته ولېږم ځان به د سودا نه خلاص کړم ښه چارې جانانیه څنګه چل دي جوړې ښې خیر دی څه کې جانانیه کرکټ کوم څه کومه مړه دا ته کرکټ کې که ته ګوټ کې یار چې نظر دی لګي سړیه چې وینې مې چې ګوټ کوم نو بیا سره تپوس کې غولي جانانیه یو کار خو کا څه چل کوم مړه بازار ته لاړ شه مېلمانه راغلي دي او لږه سودا راله روړه بازار ته ځم سودا به راوړم څه پکار دي بیا زموږ ته جایا ته اوزګارې په خپله لاړ شه که نه زه به دلته کې دا ګوډ وکړم دا 100 روپۍ واخله او سودا راله روړه څه سودا راوړم وایه دا 100 روپۍ واخله داسې کار به وکړې چې ته به لاړ شې دړې به چیني روړې کیلو به غوښه روړې 2 کیلو به ټماټر روړې او ګوتې به غوړي روړې او بس چې څه پاتې شي هغه به واپس روړې چې په دې 100 روپۍ باندې اجو کوم ظالمه څونه ګراني نن سبا ته په 100 روپۍ ولې دا نیکه وخت دی څه چې هغه وخت کې بازار ځان وغلی کېنه ولې را 100 روپۍ دې سنبالې که مړه تلې به وې که نه تلې به وې که نه ولې په دوکاندار مې راځغلی څه اوس به راله جامې ماتې کي